د افغانستان کرکټ بورډ د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د ملکي وګړو پر وړاندې د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې پریکړه کړې چې له پاکستان او سریلانکا سره په راتلونکي درې اړخیزې لوبه کې ګډون ونه کړي. دغه راز د سیمې خلک هم تاییدوي چې تېره شپه د پاکستان پوځي رژیم پر ملکي وګړو بریدونه کړي. دلته ټول بېګناه ملکي او غیر نظامي کسانو، څوک کرکټرانو، څوک استادانو، څوک بچیان، ښځینه او سپین ږیري وو. همدلته په دغه مراسمو کې تاسو ولیدل کوم برید چې بېګاه د پاکستان یا د پاکستان د ملیشو اجیر پوځ له لورې د افغانستان حریم نګزوي یا د افغانستان پر خاوره تیری کوي. دلته ټول بېګناه غیر مظلومانه خلک یا بچیان په شهادت ورسېدل. خیرخواه د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ د بالیشې د کلي اوسېدونکی یم. که څه هم بهتر تاسو ته معلومه ده، دی نه معلومیږي چې دلته د کرکټ لوبغاړي سره یو ځای شوي وو، لوبه وه، لوبه یې ګټلې وو، بیا د یو ثبات په مناسبه دلته راغلي وو. ناڅاپه پاکستاني پوځیان په همدغه ځای باندې برید وکړل. قدرت الله پېښه چې کله زه لمونځ مې کوه پېښه رامنځته شوه چې باندې ووتم، مېلمانخانې ته لاړم چې نور زخمیان ول، دوه مېلمانه ول، هغه مو چې بستل دویم خلک راغله، دویم هغه بیا وشو، دویم نور زه باندې ووتم، په ځان نه پوهېدم، نور مېلمانخانې ته هسپتال ورسېدم، نور څوک نه ول، د ټول هغه ول کرکټ ملګري وو، نړیوالان ول راغلي وو، نور داسې ټول خپل کورنۍ وو. نن ماسپښین په شرنه کې کرکټ لوبه وه، د هغې ځای نه ماښام لاړو کور ته. زما سره د 3-4 مېلمانه ول ملګري، هغه مړۍ ته لاړو، بس په مړۍ سره کېناستو، ناڅاپه یو درز شو، بد حال جوړ شو. دغه ټول بېګناه ملګري، زخمیان، شهیدان، کرکټ والا ملګري مو د ټولو لګېدلي دي. نه نظامي څوک وو نه بل څوک وو، زموږ د کرکټ ځوانان وو. بس مېلمستیا ته ناست په مړۍ ناست وو، داسې یو پیښه وشوه. راشد خان، محمد نبی عیسی خیل او ګلودین نایب په خپلو غبرګونونو کې په پکتیکا کې د پاکستاني بریدونو له امله د ملکي وګړو او د کرکټ د ځایي لوبغاړو د شهادت له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې. د دوی په وینا ورزش یوازې سیالۍ نه ده، بلکې د ملت د ارزښتونو استازیتوب کوي او دا پریکړه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا یو دروند او باعزته دریځ بلل کیږي. سیف الله حکمل یم، یو تن د کرکټ لوبغاړی. نن سپوږم کې کوم بمبار شوی و، په هغه کې د موږ سره لوبېدونکي لوبغاړي چې نن یې له موږ سره د ملت اتلان ټرافي سیالۍ کې برخه اخیستې وه. 2 کسان د هغو چې هم شهیدان سوي وو، لوبغاړي وو. په دغه ځای کې دغه د مېمنخانه کې د مېمنخانه هغه مېلمانو په ځای کې همدلته دوی دغه ځوانان د هلکان ټول د لوبغاړي کې ټول د کلاډیانو په دغه ځای کې بعض هغلته د ماخستان ډوډۍ سره خوړل، خپل ګپشپ یې سره لګاوه چې دغه برید شوی. د کرکټ ملي لوبغاړي په ځانګړي ډول راشد خان د بورډ د دې پریکړې ملاتړ کړی. ټاکل شوی و چې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا ترمنځ 3 اړخیزه 20 اوریزه لوبه د روان کال د نومبر میاشتې په لومړیو کې ترسره شي، خو د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د ملي حیثیت، عزت او ملي درد ته په درناوي دغه لوبه لغوه کوي. رحیم نوم مې داود شاه فرمولي دی، د اورګون ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تېره شپه چې د پاکستان پوځ له لورې کومه ظالمانه حرکت شوی، دا خو ټولو ته معلومه ده چې د دوی دغه ظالمانه حرکت د اوس نه د وخت نه شروع دی. یو طرف ته خو ټول عام ولس ته، ټول دولت ته د اندازه لګي چې د پاکستان پوځ همیشه د عامو خلکو باندې بریدونه کوي، او د هغه تر څنګ موږ په کلکه د دې نه غوښتنه کوو چې دغه ظالمانه حرکت دې ودرېږي. که چېرې ونه درېده، افغانان تل د خپل دولت تر څنګ او د خپل خلکو تر څنګ ولاړ دي. د جګړې نه په شا تلونکي خلک نه دي، د وخت نه دي د جګړې سره بلد خلک دي، او دا به د دوی لپاره یو ډېره ګرانه تمامه شي. د ملل متحد نه، د سازمان نه، د دوی نه غوښتنه دغه ده چې په افغانانو باندې ډېر وخت نه ظالمانه حرکتونه کېږي، او د هغه تر څنګ دوی ډېر یعنې هغه د ظلم حد ته رسېدلی دی چې تاسو عملاً ولیدل چې په اورګون ولسوالۍ کې تېره شپه د کرکټ هغه تنکي ځوانان چې له کرکټ څخه راغلي ول، په دوی باندې حمله شي او دوی په شهادت باندې رسول شوي دي.
په همدې حال کې د کرکټ نړیوال مبصر دیویندر کمار د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په غبرګون کې چې پکې د افغانستان د کرکټ د ځایي لوبغاړو په ګډون ګڼ ملکي وګړي شهیدان شوي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې دا پیښه ژوره وڅېړي. کمار په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د قربانانو له کورنیو سره غمرازي ترڅنګ ویلي چې دا بریدونه د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده او باید د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو لخوا جدي وڅېړل شي. دا په داسې حال کې چې امنیتي سرچینو د لومړنیو معلوماتو په توګه ویلي تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ په خانادارو کلي کې د پاکستاني جیټ الوتکو برید کې 18 تنه ملکیان شهیدان شوي. په شهیدانو او ټپیانو کې د پکتیکا د کرکټ لوبغاړي هم دي. په دغه هوایي برید کې چې پر یو کور شوی 14 تنه نور پکې ټپیان دي. سرچینې زیاتوي چې په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.